ډېړې جوړو سار پخوو. یعنې ساده پراټې پخوو. دې سره شیدې ورکوئ یا نه؟ شیدو چې ورکوو ورسره پاس هوټل دی دغه ځای کې هوټل دی دا مخامخ لوحله کې دی هغه شینواري په نوم دی خو زه خپله ګوشتېوال یم دوی سره مزدور یم دغه هوټل د شینواري په نوم باندې دی. دلته اووه کاله کېږي پاکستان نه راغلي 2014 کې دلته کار کوي. پاکستان کې به هم دا کار وایي؟ پاکستان کې به هم دا کار کوو. څنګه دا په نظر پاکستان ښه دی افغانستان؟ شکر دی هلته هم ماشومان پیدا شوي لوی شوي هلته هم وخت تېر کړی د هغې نه خپل وطن ډېر ښه دی اول سر کې چې رالو یو کال 15 میاشتې مې زړه تنګ و بیا مې زړه نه تنګېږي او چې ما ته څوک وایي پاکستان ته لاړ شم نه ځم. مشکلات دا غنۍ موږ راوړو د بیسو د پل نه. بیسو د پل نه؟ بیسو د پل نه راوړو په من حساب باندې. منکې 50 روپۍ من راته راکوي او دلته دا شربت کې وباسو کله خرڅ شي کله خرڅ هم نه شي په خپله ګزاره مې پرې روانه ده. دا ریړه مې خپله کرا ورکوي؟ دا ریړه مې خپله 45,000 روپۍ مال مې دا ریړه اخیستې. دا تیل څنګه ارزانه شوي دي اوس خو پکې ډالر کته راغلی بیخي رشخند مې شروع کړی ده مړه بس کله وروره بس 1 روپۍ ښکته شي 15 روپۍ بیا خېږي 10 روپۍ خېږي دغه نه دغه چې لږ وشي وروره بس تیلو کې چې بچت نه وکړو لږ خو نه کېږي خلک هم غریب دي خلکو ته چې وایي وروره کرا مثال 8 روپۍ 100 روپۍ ورته وایي ولې ویل شي هلته خبر نه دي چې موږ ترانسپورټ دي ګاډي دي ښاروالي دي وروره تیلو والا دي تیلو والا ځان سب قصابان جوړ کړي 1 روپۍ. سلامونه ستړي مه شئ ګران لیدونکو الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ سیلاب ردوالې او زلمی ستاسو په درانه چوپړ کې ګران لیدونکو نن راغلی یم د جلال آباد ښار دوسرکې ته نو ومې غوښتل له دې بازار نه هم تاسو ته خپرونه ولرم همدا اوس زه ولاړ یم دې ته د جلال آباد دوسرکه وایي همدا چارایي ده نو تصویر به تاسو ته وښیو او زموږ نه دا لاره کابل پلو تللی ده او اخوا هم یو بل لاره ده سوپور پلو تللی او اخوا هم بل لاره ده تورخم پلو تللی ده دې لاس ته بل لاره ده او دا تللی ده ښار پلو نو نن مې وغوښتل دې بازار نه یا دې دوسرکۍ نه تاسو ته خپرونه چمتو کړم چې ډېر ښکلی بازار ده او جم و جوش لري نو الله دې وکړي چې موږ سره تر اخر د شیبو مل اوسئ او زړه هم تنګ نه شي نو تاسو به یو څو تصاویر یې د ښکلي بازار وګورئ بیا به زه ورور سره ودرېږم او بعضې خبرې او اترې به ولرو نو موږ سره مل اوسئ. ګران لیدونکو بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم خواته مې دلته حاجي صاحب ولاړ دی او کاروبار یې د پراټو ده نو سره به خبرې او اترې ولرو موږ سره اوسئ. حاجي صاحب ښه یې؟ شکر الحمدلله ستا خبرو ته ښه شکر فضل د الله نوم مبارک دی که هېوادوالو ته ووایې؟ رحمان الله مومن تخلص کوو تخلص مومن رحمان الله مومن د کوم ځای یې حاجي صاحب؟ موږ د ګوشتې ولسوالۍ نو دلته څونه وخت کېږي د پراټو کاروبار کوئ؟ دلته دا شپږو میاشتې کېږي زه هم دلته ولاړ یم د پراټو کار کوم دلته پاس هوټل والا سره مزدور یم کار د هغه دی زه ورسره مزدور یم په تنخوا کار کوم 300 روپۍ راکوي دا پراټې ورته پخوم د ورځې 300 روپۍ؟ د ورځې 300 روپۍ راته راکوي. څنګه کار نه راځي؟ بس شکر الحمدلله زه خو زه راضي یم شکر الحمدلله بس الله پاک دا چې خپل لاسونه همت روغ سوات راکړي بس دغه یو ګټه بهتره خبره ده. نو زیاتره هېوادوال حاجي صاحب وطن نه بهر دي د خوږو پراټو نه خو لرې دي که ته دا طریقه ووایې که هغوی زیاتره کېدای شي دا ویډیو وګوري طریقه یې څه طریقه ده اوړه یا مال یا یو نیمه ناغذې وخت مطابق څومره چې پراټې اوسي هماغه لمدوو سوډه موډه نه اچوو پکې بس خالي وړو مالګه یو ځای کوو بس خمیر دې کوو بیا دې دغه زغالې جوړوو تېړې بیا سر کې دغسې طبقې لګوو بس پخوي یعنې څه خاص شی نه لري لکه ماسکه او کې اچوي بعضې نه هغه دې کې مونږ هغه نه اچوو هغه بیا نور تخنیک لري هغه خپل بیل بازار والا دي هغه یو بیل نمونه پخوي مونږ یو بیل نمونه پخوو اوس یو بازار کې 2-3 قسمه پراټې پخوي او لکه داسې مونږ پکې هغه کار نه کوو مونږ خالي به دغه مالګه واچوو اوبه واچوو اوړه واچوو هغه پرېږده کړو
هغه سوډا موډا خمیرې ومیرې پکې ناشته بس سهار ماښام پیړې جوړو سهار پخوو یعنې ساده پراټې پخوو دې سره شیدې ورکوئ یا نه شیدو چې ورکوو ورسره پاس هوټل دی دغه ځای کې هوټل دی دا مخامخ ګورژلوهله کې په نوم ده هغه شینواري په نوم دی خو زه خپله ګوشتې وال یم دوی سره مزدور یم دغه هوټل د شینواري په نوم باندې یادېږي دا خیر الله دې زموږ کاروبار کې برکت واچوي او الله دې وکړي چې آینده کې خپله یو هوټل صاحب سي بالکل الله دې ستاسو خپل کې برکت واچوي او امین دغه دعا دې بهتره خبره وکړي او تاسو هم د الله روغ جوړ خوشاله لري خبرونه دې تاسو په خیال باندې هیوادوال هم وطن کې سي دي هغه بعضې وروڼه مسافر سي دي غږ دې اوري که څه پیغام څه وینا ورته لري هغې ته داسې پیغام لرم دا کوم هیوادوال زموږ د ماجر چې کوم دي دا د خپل وطن ته راشي په دې سره وطن جوړیږي په دې سره باندې کلی جوړیږي په دې باندې بازار جوړیږي هر یو هیوادوال زموږ چې مسافر دي سرمایدار دي دلته دغه وطن جوړ دی امنیت دی پکې شکر الحمدلله زموږ وطن کې امنیت راغلی دی کارخانې والا دي خپله کارخانه په افغانستان کې کولاو کې سټور والا دي سټور کولاو کې دکانداري شروع کړي انشاءالله زموږ هیواد په پرمختګ په همدې سره کوي او زموږ هیواد کې انشاءالله نور نامني نشته او شکر الحمدلله امن دی امنیت پکې دی او هر څه پکې جوړ دي شکر الحمدلله بس هر سړی پکې خپله غریبي پرمختګ وړی شي هېڅ مشکل ورته زموږ په افغانستان کې نشته او چې هر ځای کې دي په خیر دې راشي خپل وطن ته وطن کشمیر دی د وار چابه ډېر ښکلی پیغام و نو موږ ته څه خدمت دي کور دې ودان ستاسې د خپرونې نه مخامخا په خدای په امان حاجي صاحب خیر خیر علي ټول په خیر یې صحت د ښه ده شکر الحمدلله خیر خیرت دې کلاره کلاره خیر اوسئ حاجي صاحب نوم مبارک دې کوی هیوادوال هم وپېژنئ امام جان افغان دی ډېر ښه افغان به تخلص کوئ او تخلص د جلال آباد د کوم شي د کوټ ولسوالۍ او د بازار کې څونه وخت کېږي څه کاروبار کوئ دلته 2 کاله کېږي پاکستان نه راغلي 2014 کې دلته کار کوم پاکستان کې به هم همدا کار وی پاکستان کې هم همدا کار کوم څنګه دا په نظر پاکستان ښه دی افغانستان شکر دی هلته هم ماشومان پیدا شوي لوی شوي هلته هم وخت تېر کړی د هغې نه خپل وطن ډېر ښه دی اوله سر کې چې رالو یو کال 15 میاشتې م زړه تنګ و بیا م زړه نه تنګېږي او چې ما ته څوک وایي پاکستان ته لاړ شم نه ځم دونه دی بد راغلی بس څه به پرې وکړو نو بس همدا ځای ښه دی خپل وطن وي ګل وطن سل په سره خپل وطن ګل او چې وطن څه دي نصیبه یې هغه دلته هم درکوي او هلته هم درکوي او روزي رسان الله ده نو تاسو چې کوئ دلته چې خرڅوئ دلته دا کچالان خرڅوم چولې خرڅوم لوبیا خرڅوم سبۍ 2 بجې راوځم د شپې نه خو پورې 8 نیمو پورې دلته ولاړم چې څه نصیبه یې خدای راکوي او فروشات هم څنګه دي شکر دی بس خیر دی خو گزاره کېږي تېر نظام کې بیا ډېر ښه اوس د خلک غریبانان دي بازارونه داسې هغه حساب له مړني نه دي لکه مخکې چې خو بس سات پکې تېرېږي سړی پکې مشغول وي او چې په ځای کېناستې دی بیا ښه نه دی دونه کېږي څه دې ورځې کور خرچه هماغه ترکاري او شکر دی او بس ښه ټیم پکې پاس کېږي گزاره کېږي زه الله دې کار کې برکت واچوي زمونږ هېوادوال وطن کې چې د وطن نه بهر دي دا غږ اوري که څه پیغام لري خو کامرن په خدمت نو زمونږ دا نوي وطنوال را روان دي د دوی به لکه زمونږ غوندې بې زړه تنګ او زړه دې نه تنګوي انشاءالله یو 15 میاشتې یا 6 میاشتې به ورته تکلیف و چې خپل محنت کوي دلته به خدای پاک هماغه حساب له روزي ورته حواله کړي وله ورکوي خیر اوسئ حاجي صاحب کور دې ودان نو موږ ته که څه خدمت یې امر وکړو خیر اوسئ ګران لیدونکو حاجي صاحب سره خبرې وکړې نو تاسو موږ سره اوسئ همدارنګه څو تصاویر یې د سره کې د بازار وګورئ بیا به زه یو بل ورور سره ودرېږم او خبرې به وکړو نو موږ سره اوسئ ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم هلته یو بل ورور مو ولاړ ده هلته ګاډی لري او کاروبار کوي د سرکه کې موږ سره ولاړ ده خو دوی سره خبرې لرو موږ سره اوسئ ورور ښه یې شکر الحمدلله سلام دې ټول دوستانو ته تاسو علیکم السلام ټولو مینوالو ته زه به یې ته ووایم مننه خوشحاله اوسئ نو ښکلی نوم دې کوی هېوادوال دې وپېژني ښکلی نوم خو مې خاکسار دی تخلص چې ده تخلص مې خاکسار دی خپل نوم مې رحیب الله دی خو رحیب الله مې څوک نه پېژني په خاکسار مشهور دی نو لقب دې نو هماغه خلک وایي خاکسار دی او لقب مې خاکسار دی څوک مې په خپل نوم نه پېژني ډېر څه مصروفیت لري څه کاروبار دغه به ډریوري ده بس همدا لغمان لی نه و
کابل دغه چې مخه شو اوس راځي دی کاته پورته روان څنګه کار دی الحمدلله الله راضي اوس الله دې موږ راضي اوس ما ډوډۍ پیدا کیږي شکر الحمدلله او پیدا کیږي اوس نن دا لاین کې کار کوي کوم د خار په کې کار یاره بس چې کوم مخه پیدا شي په ما مخه سم بس دا قبایل ما په کومه لاړه هر څه څوک چې دا ته نو روان دا کوم خو بس چا ویلي بس نه پرې نشته زه شکر دی ورځ به 200 کار کوي او الحمدلله خیر ما 200 په لاګو الله راضي الحمدلله زه شکر بنسونه برم کو بس دا تیل څنګه ارزانه سوي دی اوس په کې ډالر کتره دی فیر څنګه شروع کړل مړه بس کله وروره بس یو روپې کده شي ور 15 روپې بیا خيږي 10 روپې خيږي دغه چې لګوشي وروره به تیلو کې چې بچت نو سارل کې خو کې خلک غریب دي خلکو ته چې وروره کرا مثال 4 روپې 100 روپې وټه ولې ورسي دا خبر نه چې موږ ترانسپورت دي اړې دي شاروالي دي تیل والا نه څه قصابان جوړ کړو یو روپې کده شي یو دوره ځکه دی درې مرسته کوی وروره بیا 10 روپې خته دي دا غواړو چې دا وروره دغه شی وځه نورمال شي ان شاء الله هغه تجاران وګوري چې تاسو تیل صادرای دې نرخ ته باید لږ پام وکړي او کنه به دغه چې پام وکړي موږ سره نن سبا چې بس خلک غریب دي چې د تیلو کېونه ګټو کنه بس هغه کې د هغه نه نکي او خلک ولې خلک بیچاره دي غریب دي بس موږ بس کوم کاری چې کیږي او سره کوم نو موږ د وسنم باري خلک موږ سره بیا چټ پیټ کوي چې ولې کرای جګه خلک ولې دې څه ولې څه خلک موږ نه خبر نه دي بس د مسکا جو خان مو وې دا صحیح تاسو صحیح وې ما هرګم غریب دي چې ویلې جبه خالي ده انداسه او تاسو د اعلان کې څه زی کابل د مثال اوس یو پارچی ورکې چې او پرچی شته موږ پرچی راکې دا اړې پرچی ترانسپورت پرچی په دې کوم خوشاله په دې خپنی ولې چې دا اوس شکر دولت دې دا پیسې ټوله دا مالیه ده نو تاسو او دا موټر ترانسپورت مثال مالیه دا شان راځي نو او زه خیر سرور مننه الله دې آباد خوشاله اوسې مننه وطن کا غوري وطن کې وطن ټول خانه زموږ خانه سلامونه قبول کی ټول علیکم خاصات صاحب خانه وستاسو نم مننه بس الله دې کار کې برکت واچي الله اوسې مننه او ګران لیدونکو موږ سره اوسې تاسو دې سره کې دی بازار او خپل تصاویرونه وګورئ بیا زما ودرېږم اول ورو سره خبرې واترې وکړو نو الله دې څنګه سره تر اخر دې شوګو مال وشي حاجی صاحب خیر شکر تاسو څنګه څه تکړه فضل الله نوم دې کوی وادوالم عبد المجید مې نوم دی کوم ځای حاجی صاحب هغه د نوزګل ولسوالۍ کونړ ولایت نو څونه کېږي بازار کې تاسو کار کوئ دلته تقریبا د شی چې و درې کال کېږي چې راړې مې راځلې د غنو لړۍ دا به تاسو او دا زمونږ راځه د غنو لړۍ را دربت خرڅو کوي چوکي او من غنه راکې 500 روپے من غنه راکې کرایه هم ډیر را او نه کرایه به کې برابرې نه په ځای برابرې او خرچم نه په خرچم په کې نه برابرې تاسو د کوم لړۍ ده کنه دا غنه موږ راوړو د بیسو د پول نه بیسو د پول نه راوړو په من حساب باندې منکه 500 روپے من راته راکړ او دلته د شربت په واسو کله خرڅ هم نشي په خپل گزاران په روانه دا لړۍ خپل راکړاو دا لړۍ خپل 15000 روپے مال مې دا لړۍ 15000 روپے مال مې لړۍ 2500 روپے کرایه ورکو دي 1000 روپے شهروالۍ والا لا ورکو 1000 روپے 1.5 روپے ورپے والا لا ورکو د سمادن نه لږ نو خیر دا مشکلات بینو مشکلات دا دې چې موږ چارواکي غیتا سوغه غوړي او لک د مشکل ته لارې حل پیدا کړي امين فقر ډیر ده کنه نو مننه حاجی صاحب الله دې کار کې برکت واچي موږ پښتانه موږ تاسو ته ډیر مننه کوي بس چارواکي موږ غوړي وادوالم موږ غوړي کس پیغام لري قانون په خدمت پیغام د چې بس موږ وطن کې امن راشي سوله راشي په خوشحالي ژوند تیر کو یو بل سره په امن کې دا غړې راغله او بعض ورونه وطن نه بهر دي هغه د مسافر بار وطن کې خدای هغه لم توفیق ورکړي چې بیرته راشي خپل وطن آباد موږ ته څه خدمت یې امر وکړه الله دې بیا هم کار کې برکت واچي نو ګرانو لیدونکو دا ولې موږ د نن ورځې خبرونه د جلال آباد د سرکې څخه تر بل خبرونه چې سیلاب د دوه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم
په اخر کې موږ چینل هم سره لایک سبسکرایب کوي ښه به یې جلال آباد په ښکلا به موږ تاسو کوو او تر بلې خپرونې په الله سپارم او ښه وخت ښه چارې